ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشار دوست. د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست مسؤلانو په دې ولایت کې 80 تنو معلولینو ته ویلچرونه او نغدي پیسې وویشلې. د یادو مرستو موخه د معلولینو ملاتړ او د هغوی د ورځني ژوند لپاره د اسانتیاو برابرول دي. د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس مولوي جان محمد حکمت وایي چې په دې ولایت کې 80 معلولینو ته ویلچرونه او نغدي مرستې وویشل شوې چې د یادو مرستو موخه د معلولینو ملاتړ او د هغوی د ورځني ژوند لپاره د اسانتیاو برابرول دي. نن د بلخ ولایت کې چې تاسو کومه د توزیع د ویلچر ویني 80 عدد ویلچر دي او 80,000 افغانۍ دي د هر معلول لپاره یو ویلچر او 1000 افغانۍ د سفریه لپاره. دا د شهدا او معلولینو د محترم وزارت په مانګي د خیره بنسټ د خاص خنن موږ دوی ته د شان ورته تقسیموو. له بلې خوا اسمت الله چې له هغو کسانو څخه دی چې ویلچر یې ترلاسه کړی د اسلامي امارت د چارواکو له مرستو او همکاریو څخه د ستاینې ترڅنګ د دا شان مرستو پر دوام ټینګار کوي. ما واقعا از کمک‌ها خوش هستیم. باید از کمک‌ها برای ما بیشتر، چون که ما قشر آسیب دیده هستیم که یک کار از توانی از ما نیست که باید دو کمک‌ها شد که ما از ما دولت یا که هر کسی شرکت‌های خصوصی باشه از ما حمایت کنه که تا ما رشد و نمو کنیم. اولین امید ما هم است که در ما دولت کمک کنه، کمک‌ها بیشتر شود. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت د بریا د کلیزې په مناسبت د اړوندو ادارو چارواکو لخوا په بلخ ولایت کې یو شمېر معلولینو ته ویلچرونه او نغدي پیسې وویشل شوې. د مزار شریف ختیځه دروازه له بیارغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. ورته مهال د بلخ ولایت یو شمېر امارتي چارواکي وایي یاده دروازه د ښار له مهمو ورودي نقطو څخه ده چې د ښار په ښکلا، ترافیکي نظم او تاریخي هویت کې مهم رول لري. د مزار شریف ښاروال حافظ عبدالرحمن احمد وایي یاده دروازه د مزار شریف ښاروالۍ لخوا د یوه خصوصي شرکت په مالي ملاتړ د بیارغونې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یا کمربند است، نوسازی شده، زیباسازی شده، رنگمالی شده او دیگه از طرف تزیین از طرف گروپا بسیار کار شده که چیش کمره ممره و دیگه لین لیولیش برابر شده. خو الحمدلله ما و شما د ای باید کار بکنیم که د شهر مزار شریف د خاصتا د افغانستان باید پروژه کلان و گسترده را پیش ببریم. په همدې حال کې د پروژې مسؤل میلاد نوري د مزار شریف ښار د ختیځې دروازې د تنویرولو او رغونې په اړه داسې وایي. این پروژه ما مکمل رنگمالی با استاندارد بین المللی کردیم و تزیینات لایت و چراغا نورمخفی د گلدان‌های کاشیکاری مکمل منظم با استاندارد بین المللی تنظیم نمودیم. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي محمد الله زرار د یادې دروازې بیارغونه د ښار د ښکلا او د مزار شریف ښاریانو د اصیل کلتور د ښکارندویي لپاره مهمه وګڼله او له نورو ملي سوداګرو څخه یې وغوښتل ترڅو د ښار په بیارغونه کې خپله ونډه ادا کړي. هغه تجارانو ورونه چې په دغه برخه کې د مزار شریف د ښار د ښایست لپاره د ښکلا لپاره خدمت کوي، نو د مسؤلینو سره په خاصه توګه د ښاروال صاحب څخه هم زموږ د غوښتنه ده چې دغه تجاران ورونه چې په هره برخه کې تشویق کېدلی سي، په هر نوع د تشویق باندې چې دوی تشویق کېدلی سي باید دوی تشویق سي او دوی نور هم دغه کار ته وهڅول سي چې د مزار شریف د ښایست او ښکلا دپاره کارونه وکړي. د بلخ ولایت اوسیدونکی امان الله د مسؤلینو له دې نوښت او اقدام څخه د ستاینې ترڅنګ د ورته پرمختیایي پروژو پر دوام ټینګار کوي. الحمدلله شهر ما یک شهر زیبا شده. جناب شهروال صاحب و مردم کلگی الحمدلله شهروال صاحب بسیار زیاد تشکری میکنیم و خیلی ببینن تشکر از تجارای ملی ما را الحمدلله سهم گرفتن. بسیار زیاد تشکر.
د مزار شریف ختیځه دروازه چې د مزار کابل دروازې په نوم هم یادېږي نه یوازې د ښار مهمه ترانزیتي نقطه ده بلکې د ښار په ښکلا کې هم ځانګړی اهمیت لري. د تیر نظام له سقوط وروسته د اسلامي امارت مسؤلینو د بلخ ولایت په بیلابیلو برخو کې د بیارغونې چارې پیل کړي دي او پر یو شمېر نورو پروژو باندې لا هم کار روان دی. د بلخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې ساعت خبرونه تر بیا مالا پامن او تاسو ته ښه ورځ. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور